السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې را دوه رکعاتونو کې سړی دوه سورتونه وایي منځ کې وړکې صورت پاتې شي، لکه اول کې نعتین او دویم کې اذا جاء وایي یعنی منځ کې قل یا ایها الکافرون پاتې شو. نو جناب محترم دا عمل مکروه تنزیهی دی، په کار نه ده چې داسې وشي، خو که وشي نو منځ کې هېڅ باک ورسره نه لازمیږي، خو دا دی چې مکروه تنزیهی دی. ځکه فتاوا شامی دا مسله صراحتا ذکر کړې ده، ویکره الفصل بصورة قصیرة کنه بیا لیکلی اما بصورة طویلة بحيث يلزم منه اطالة الركعة الثانية. وګورو تفصیل ور باندې کړی وي که غټ صورتي دومره صورت وي نو بیا د دې غټ صورت تفصیل می په فتاوا بینات کې وکړه، ډېر خوند ما ترا کاږي کې لیکلي که دومره صورت منځ کې پاتې شي چې هغه باندې دوه رکعاتونه کیږي، یعنی یو رکعت کې څه آیتونه ترې نول ولي او منځ پې کیږي او دویم رکعت کې څه آیتونه ترې نول ولي، که دومره غټ صورت ته نه پاتې شي نو بیا خیر دی. خو که وړکې صورت چې هغه باندې صرف یو رکعت کیږي دا منځ کې پرې خودل دا مکروه تنزیهی دی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه ده پاتې شوی، عام طور سره د رسول الله طریقه دا پاتې ده چې کم از کم دوه واړه صورتونه په منځ کې پریخي دي، یو نه دی پریخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.